طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان و شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې. او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل. او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزېداره وه، موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و مالدار به و نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و، درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شومته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ. لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خو دا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلي نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه منتل نو تیو منتې یو پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه. بل څوک نو بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي، وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي، وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې ځه. دا پیغورونه یې وله ورکړل. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچې، یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 من هم پکې چې بوجۍ بشلېږي. کم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي، که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبري هم ده. پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی. نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلقو لوښې واړي نه ورکړې ده. خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پېژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم.
ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه. خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې، او چې دا دوه کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړلې. نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې. نو کاڼي راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز گزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وی سر مې ټول زخمي شو، وینې ته بهېدلې، او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله، نو دا وینې ته لاندې روانې شوې، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګې ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وی د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې؟ وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه؟ وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم، او ما ته یې ویې ته دروغجن پیغمبر. نو زه لاړم طایف ته، نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ، نو هغې م ونه منلم. نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي. نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، ای خدایا زما طاقت ډېر کمزوری دی، زما طاقت ډېر کمزوری دی، او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم، خدایا ای دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و. الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی، خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی، او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګور عجیبه لفظ وایي، خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی، او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله، نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته، او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره هم ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم، او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله، نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا، الله ما بل چاته مه سپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله، خدایا د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارۍ د الله سوچت کو، نو یو فرشته راغله، جبریل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده، او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایا کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼو لري. الله یو فرشته ده، دته ملک الجبال وایي، غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وایي، او سلام نه پس دې درته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی ځه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم، او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم، په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي، موږ به څه بیا موږ به وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دا کار کړی وي ښه به نه وه، دوه نه چې لس پکې د پاسه
چې تباہ او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې، ویې نه داسې مه کوه. او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت که اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که نه. خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي، دا نه پوهېږي. او بیا څه وایي؟ وی که دا په هدایت نشي، فرشتې ته وایي وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي. هېڅ فکر نشته. اللهم اهد قومي، خدایه زما دې قوم ته هدایت وکړه. انهم لا يعلمون، نه پوهېږي، ناپوهه دي، سره د عقل نه ناپوهه دي، دین ته توجه نه کوي، سوچ نه کوي. پیسه ته نه غواړم، بادشاهي ته نه غواړم، د دوی د فایدې خبره کوم ورته، کاڼو بوټو ته سجدې کوي. ناپوهه دي، عقل نه کار نه اخلي. کم پوهه کې خدای ورکړی دی، کم عقل ورکړی دی، نو هغې عقل نه کار نه اخلي. وی را روان یو، یو باغ باندې رالو. په مکه کې دوه غټ سرداران دي. د یو سردار نوم دی، او نبی علیہ السلام ولې طائف ته لاړ؟ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیہ السلام د غم کالو. ابو طالب وفات شو، غټ ډاټ خو هغه و، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. د پیغمبر علیہ السلام لویه ډاډګیره نه وه. نو دلته کې د پیغمبر علیہ السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه. نو حضور پاک دا سوچ وکړ چې د راشه طائف ته ولاړ شو. تقریبا د شوال میاشت وه، د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي، او 10 هجري وه. دا 10 نبوت و، د پیغمبر 10 کال. نو چې واپس راتلل، نو د مکې دوه غټ کافران دي، د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی، د هغې یو باغ و باغ، هغې باندې راتېر شو. هغوی چې نبی علیہ السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي، وجود نه وینې روانې دي، او په تکلیف دی، نو که انسان دشمن هم دی، خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی. نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان، ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس، د هغه نوم و عداس. هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی، او په ډېر تکلیف کې روان دی. دی به تږي مې غریب، او دی به وږي مې. نو عداس داسې وکړه، ورشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار، او لوښي کې واچوه دا وله یوس. هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبی علیہ السلام کېناست. بیا خدای ته لاس اوچت کړ، ای الله د بې کسو رب ته ګورې، چې څوک بې څوکی هېڅ څوک یې مني، خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی. زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه؟ بې د فریاد خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. ای د بې کسو ربه، ای د بې څوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانه اخېسته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نه عداس عیسایي مریی و. هغه وی دا دې څه ووی؟ دا تا څه ټکي ووی؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي، او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووی. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي. بسم الله وایي نو وی دا دې څه ووی؟ چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېست، زه فلان کې.
خلقو پیجند نبی علیہ السلام دې تپوسو که دا عداس نه وی ته څوک یې د کوم ځای وی زه د نینوا علاقې یم نینوا او دلته غلام یم نبی علیہ السلام ورته وی ښه د یونس علیہ السلام د کلي کم خار ته چې الله یونس علیہ السلام لېږلی تبلیغ دپاره دعوت دپاره د یونس علیہ السلام د کلي هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پېژنې تا ته څه پته ده حضور پاک ورته فرمایل هغه زما ورور و هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیہ السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېد او د نبي علیہ السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیہ السلام ته فوراً وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا ته رښتونی پیغمبر دین دې رښتیا دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه لالا یا کاکا وروره سړي باندې خواصرو شو مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندې دې ولې ښکل کو وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی ما ته پته ولګېدله او مې ځې ملګری شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی لوی نعمت دې نعمت نه بل خوا مه ځئ دا قبول کړه دا نعمت هغې ورته وی عداس زور دین دی خو ګورې مه کوه بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو ملګري دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو نه خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مزه د پیغمبر مقابلې له ځای تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ ینم چې مرګ له ځای ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مزه ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم اقا لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو رټ جواب ورکړ د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول کړ چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګوره د شپې م را روان دی او د ورځې م ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سهار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بند شو دی بیا اسمان ته نشو خته دی کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې لکه کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم دا خو ورو نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها
او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي. چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سهار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده. ملګرو ته ویله که راشئ دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی، دا خبرې دي. بس راغلل نبی علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیه السلام ورته ویل او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي د هغه پیریانو متعلق وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله. انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي یو څو پیریان درته مسلمانو. هغې قرآن واورېده. فلما حضروه قالوا انصتوا. چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه. فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کړ ولوا إلى قومهم منذرین. خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم دې مسلمانان شي. بل ځای راځي انا سمعنا قرآنا عجبا. دې پیریانو خپل قوم ته وی موږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی، ناشنا شی دی. یهدي الى الرشد فآمنا به. هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمئ په نیغه لار باندې نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو. د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر. وی زیده څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو وی بیا نو وی تا ته پته وي او ما ته پته ده. نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه. د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړ. وی راځئ زما په امان کې داخل شي. هلته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ. د نبی علیہ السلام نوم یې واغېشت. وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ. دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي. نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیہ السلام او فرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي وي ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. خو افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته. نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. ناغي ګوره چې څنګه نبی علیہ السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي. ناغي خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ. هغه میلمانه به پې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري. کله د خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي. د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې به ونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي
چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنۍ جوړوي. وینا نه به کېنم ورسره، وینا کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخت در دننه نه کېږي. هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواغېستل، یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل، چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی، قطن مالوچو ته ویل کېږي. ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا، یو غوږونه کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا ده د خبرې راونړي. یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځله د مالوچو ډک کړي دي، لرې که دا مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول. او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره، زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړي په ما به جادو کېږي، په ما به اثر کېږي. نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له، وایي ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا مېلمانه منې کوي، څه چل دې جوړ کړی دی، دا څه مسلې دې جوړې کړي دي، دومره د قوم دي دشمنان دي. وی حضور پاک مبارک مسکی شو، ما ته وی چې د کم سیز د وجې دی ماته جادوګر وی، اته واوره لغونې که نه وایه. وی قرآن شریف یې راته واوره، وی قسم دی چې قرآن مې واورېده، خو دې نه دوی ما منې کوي، دا خو د انسان خبرې نه دي، دا خو د بل چا خبرې دي. هغه توفیل خدای په هغه ټکه مسلمان، خدای هدایت ورکړو. دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته، وی زه به اوس څه کوم، تا سره دلته ملګری به ډانګ به راسري توره به راسري. وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو او تورې چلولو حکم نه دی کړی، زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه. وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه، اللهم اجعل له آیة، خدای دلې یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه، لکه د بیټرۍ په شان رڼا د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم، نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده، خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټۍ وي چا سره چابکي، نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه. نو چابک به یې اړقاو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول. راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ، لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه. شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تېر کړل، خو ډېر کم خلک مسلمانان شو، ډېر کم خلک. نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته، بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و، اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی. وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي، ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبي علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل، وی اللهم اهد دوسا وأت بهم، خدای د قوم مسلمانان کا، خیره یې ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وایي ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي. ټول مدینه منورې ته راغلل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ. نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیه السلام سره ملګرو نشي. او نبی علیه السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په ځای باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلک مسلمانان. د حج موقع او د سن 11 هجري و 11 نبوي و نبوت 11 کال د مدینې منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي حج ته، شپږ کسان. او د مدینې له خلکو مدینه کې یهودیان اوسېدل، د مدینې د زوړ نوم یثرب و، یثرب سره بیماری ته وایي چې څوک ګورل ناجوړه و. او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لږ لاړو نو د مدینې په دې لفتو کې به دا بدبو یې وبهېدل او بیا مالګینې به ډېره زیاته. بیا د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مرض او بیماري لرې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړې. نو نبي علیه السلام له نوم بدل کړه، نو مدینة النبي نوم یې بله کېښه، د پیغمبر مبارک ښار. نو اوس یې مدینه منوره نوم دی. دې کې اصل دې کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته موږ وایو انصار، دا د یمن نه راغلي.
یمن کې خلکو نافرماني وکړه، یو لوی بند و د باراني اوبو یو ډیم و ډیم، هغه بند خدای پاک راوشلو، سیل العرب خدای راوشلو د یمن. هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غاړو باندې کم بوټي و باغونه، هغه باغونه ټول شاړ شو، باغونه لاړل هلاک شو، او خلک یو خوا بل خوا لاړل، خلکو هجرتونه شروع کړل. نو یو دوه خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. د دوی خپل نوم ابن قیلاو. د دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا، نو د مدینه یهودیان خو پکې اوسېدل، هغې سره تعلقات به غمخادي وه، نو د مدینه یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې، او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه، نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی، ګورئ وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه هغه به ډېر لوی غلبه به مونږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج له راغلل، نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د ده خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل. مینا کې یو غونډۍ وه، عقبه غونډۍ ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمره عقبه، دې سره خوا کې یو غونډۍ وه. هغه غونډۍ څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله وشو چې سعودي حکومت هغه غونډۍ لر کړې ده، یې ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل، ویل لږ دې خوا ځان له شئ، د تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه السلام دعوت ورکړ. هغې کې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل. هغې پوه شو، هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي، چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت به هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر و. او څه نومونه درته نور هم ویم، اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل. چې مسلمانان شو، نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو ځای په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړئ. دوی لاړل، نو دوی اسلام دعوت شروع کړ، نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ بیو، 7 کسان یې ځان سره نور راوستل. او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. د هغې غونډۍ شاته د دې لم نبي علیه السلام دعوت ورکړ. هغه 7 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي، یو عالم، یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولېږل. یو په سترګو نابینا دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولېږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولېږه. وی زه دا دواړه به درسره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره وروڼو، یو په سترګو ړوند دی، ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې د مشرکان یو څو سرداران د العغیب سازش کو
هغوی په خپل ساده شو نبی اسلام سره کېناستل یاره وایي موږ میټینګ وکړو زموږ اسلام تړل کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صہیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا لکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو هدي مطلب دا چې موږ خاص اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړو کنه حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو سب پکې نه وی ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که یو ورځ موږ له مقرر که نو کېدای شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو نو نبي علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکړم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکړم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیہ السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه ما ته څه وښایه نو نبی علیہ السلام مبارک دې ځای کې یو پوټې تندې مبارک دروند شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وایي موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کښېنو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي ته موږ سره خبرې کوي او دې راغې زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړو نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شم دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې راځې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا ترې مخ واړو وما یدریک لعله یزکا دی خو دې له راغلی دی تا ته پته نشته دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دې بیخو باسي روکوه دا نه مسلمانېږي لر کوه نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روان و که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد وایي مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګوډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نزد ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي ایمان ته دی او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکولی شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته یخي طرف ته روان و د نوکر یو به ته ګس طرف ته روان و لکه دا اوس چې کوم پروټوکول وي په دې طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل نو چا ورته د الله رسوله ولې دې وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو د اوسني ژوند ته یې ګورم د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چول او کم د نعمت ژوند به یې تېرو نور به د ده په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راخکې شي او بل اوچت پروا نشته دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو
د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې ولا لاس یې تېوو د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډې یې بل لاس کې ونیول نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې تېوو نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواخېسته او په دې سینې ووو او شهید یې کړ نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېدې نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسول څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان لپاره دا اسلام د دغه صحابو په خوارو پورې مونږ ته را رسېدلی دی نقشه وګورئ ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي تاریخ لږ وګورئ نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک دا خلک د نبی علیہ السلام نه تاو دی دې خلکو قربانۍ ورکړي دي نو دا دوه صحابه کرام یې ورسره مدینې منورې ته ولېږل وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړي هلکه د مکې نه څوک راغلي نوی دین خوری اوس به څه کېږي میټنګ وشو خلک راجمع شو د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول له سیل مې راجمع شو هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خوری کوم ځای دیره دي د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي هلکه دا شړل غواړي اسید ابن حضیر دی پاسه دی نوجوان مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ خو که ستاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم وی څه به وکړې وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ویم زراره ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو د خلاف به لشکر وباسو قوم ټول وی ډېره ښه ورځه پې اسید ابن حضیر ورغی اسد ابن زراره ته دروازه وواله دی ملګری او دوست دی ولا راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوي دین خورول غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی خو زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک کې دی راوستی دی او که دا نه لر کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تېله مټه ونیسه زما رورې ویې ځه نو که خبرې د خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شي هغه ویې یاره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته دلته غوندې خبرې واوروه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ حسین ابن حضیر رضی الله عنه ته څه وارول وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کړ زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه وایي ستاسو د دین څه نوم دی وایي اسلام وایي دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وایي خو یو دوه ټکي به وایي داخل به شي که نه حسین ابن حضیر کلمه شهادت وایي خدای مسلمان لاړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه ویا خو ډېر ښه خلک ویا او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې دا د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم خدایا ته لېږل یم سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه هلک وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی پاڅېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا زما د ترور زوی دی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل خو ټیک تا که پوه نه شو نو زما را ترور زوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه دی ورغله
چې ورغی د ترور زویه قوم د ټول بلوه دی دا د څوک راوستي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي دا لرې کوه د قوم مقابله نشي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم درسره نشم ودرېدی قوم سره به ودرېږم او ورته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې دی وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې له خفه کېږي د مټې ونیسه تېو شه وایي ډېره ښه چې ورغی هماغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېد داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې ډېره ښکلې خبرې خو نشته نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګری کېږم هغه کلمې شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغی اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی یم وایي ته زموږ مشر یې وایي نه زه روغ یم که لیونی نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وي وی که یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کله کوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به درپسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بلکل چې زه څه ویم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دا دغې مدرسې برکت و ټوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسکل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج ته راتلل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلي دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورته دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شه دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دې کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورسو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کو ځان خبر کې هغې ورته وی ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته که راده خپې ته څوک ازغې م رانږدې کړي ته مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه ولو ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای
الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونه دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپل راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه